د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو مسؤل عبدالحق حماد ویلي راتلونکي پسرلي کې به د نجونو تعلیم او تحصیل بیرته پیل شي. هاخوا بیا ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې افغان نجونې دې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز شاوخوا 2 میاشتې وړي. یونیسف بیا ویلي غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اړمنې کورنۍ ستونزو سره مخ کړي دي. د فنلنډ د کډوالۍ ادارې اعلان کړی چې د افغانستان ښځو او نجونو ته به پناه ورکړي او د دې اقدام په جزئیاتو کې راغلي اوس مهال یوازې جنسیتي تبعیض د پناه غوښتنې لپاره کافي دی. او د پاکستان په سن ایالت کې د بندي افغان کډوالو یوه مدافع وکیله وایي چې د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو 170 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شول.